خدای مسلمانې وای د خدای مسلمانې داسې خو بچیو کړي ویم په لاره خېټه باندې وه او ته خو ټوله ورځ هغه لشتینک سره ګرځې لشتینک کې زما ډېرې پیدې دي په قلار کې نه زما د بچپن ملګري ویم داسې کار وکړه که نه پاسه یوه پیالې چای را راوړه ښه ډېرې چې وتړل شوي دي نو څوک هم زموږ په کور کې نور سره خو جنګالی چې کور ته رادل نه شم په دقه سر لاره خرابوه خدای دې دې بنیاده وسه تا کور ته سره وړي چې تا نه زه چای راوړم ورشه ویم پی دې پکې اړوي نه ګوړه پرته ده اوچه چای هم پرته ده ما له پکې پیالې ترخه چای په حق پوس پکې واچوه ښه بېګاره ته وایې پوډري چې ستا هغه لشتینک سره هغې کې ستا څه پیدې دي ټوله اوس په غلاګانو پسې ویم د هغه راته بد مو دا جامې چې دا چولې دي که نه دا مې هم دله په هغه را پټې کړي لرې شه په هغه مې دله هغه شي وایي سوالګره د خپلې ښځو جامې چې کم دی هغه ته په پردي سړي باندې خیر دې دا د ما رور دي دا ته پاسه سر لاله مخ راوړه یو ګوټ چای راوړه زخروس کې څوک هم نو ښځه د ښځې په شان نه ده او سر یې راله قوطی کړو خدای دې بي خو باسه اوس د خدای پاک دې له وس ورکړي چې زه لاله دا چای راوړي چې مې درله راوړه زخروس کې هغه خو باندې ډک شي نو ما خو درته یوې پیالې یاده کړو تا پکې ځان له پیالې راوړه خدای شته کونانې په خولې کېږي په خولې ته نه دی کړمه ای سړیه نن داسې کار وکړه که نه چې زه ګورې نور د ستا خدمتونه نه شم کولی او مور دې د ځان ته هرکارۍ جوړه کړې او ټول اړس ګرځي ها ته زما خدمت اوس نور نشي کولی نو ته ما کړې څه لپاره ته خو ما خپل خدمت له او د مور خدمت له کړې په قلار کښېنه زه ستاسو خدمتونه نه شم کولی زه د دروند خاندان یم شکر دی او که نه ولې نه ماشاءالله ډېر د دروند خاندان دی مړې شکر وباسه چې ما قبوله کړې یعنې په تا چې دغه چا څه کوم د نسوارو ډبې په تا چا څه کوم ما ته وي د نسوارو ډبې نو خاوند ته څوک داسې وایي کوس دې چې خلک راونیسم هغه مور مې راځي تا ولې بیا فری ورکړې دي کېنه بیبي څوک به نو خدای په داسې ښه موړېدلي تیاره چرمه کېنه ویمې بیبي خفه کېږه مه خدای شته که نه چې دې کور ته بیا کوم وخت نه ده راته نه کړه زما رسپو ژوند دی څوک هم سره بیبي خدای شتون مې پرېږدي نه کړي اوس مې له دې کوره شړله او یو طرف چې کوم دی به دغه سپین چکر دې په سر کړي او بس په کورونو کې ګرځي اخر دا او بله خبره ته کوم تا خو نن داسې دا شونډې سرې کړي نو ما د پلار خو لس کاله وشو چې مړ دی اوس دا شونډې چاته وی ځواني مرګه ته په ما شک کې په دې سپین سر مې وساتلې اوس را باندې شکونه کې دا بیبي شک ته باندې نه کومه خو هسې مې چې به یم داسې مخ مسول که وړی که نه داسې کار دی که نه دا په غم خدو پسې نه ګرځي دا په تعویذونو پسې ګرځي چې ته ما پرېږدې وای بسه ډېره غوسه کېږه مه ښه خدای دې ته پاک کړه وای چا راغلي دی راشه ته مو برباد شي تعویذونه کړي تعویذونه باندې دا بسې لډو نو څوک هم بیبي نه ما خو چې دا به ستا خدمت ته جوړ شي ستا خدمت به کوي خو پته نه لګي کور نه دی نو تیار اور دی نو څوک هم پاسپورټ کې ناست دي په دقه شان غلې ناست دي کار نه کوي او تم له دې راشي خوا کې ورسره کښېنې چای راوړه ډوډۍ راوړه دا په تیاره دی خوړه تیاره هلې کښېنه ښه دا کار به ته که دا کار به زه کوم زه د دروند خاندان یم شکر دی وایي اوسه پورې به سپیا کې تا لولي زه به سې داسې کار وکړې که نه په تاسو په قلار کښېنه بیبي زه ته ورسې د خپل کار وکړه ویې ښه دي بس د خدای خاطر وکړه نو مې شرموم که نه بس زه زما ما ته مردکي بار ولر دی مردکي را خو ځي خو همداسې کار وکړه باره به تاسې خشته خشته جامې راوړې فخیر ټرې نارم شدیدي خو ستارو جامې راله راوړه وایي ته ډېره د ستارو جامو پسې مړه شوې من ته وګوره او دې ته وګوره زه خیر د بیبي یو جوړه به تا لمړم او خیر د ماشوم به یو جوړه پوله راوړم زه صحیح ده دا زه لاړم به ښه دی تاسو خپل منځ کې کښېنئ خو خیال کړئ د یو بل نظرونه ونه شو کوی لاړم ځه خوشحالکار یې ګرځه چېرته یې خوښې ویم داسې کار دی دا زوی به دې پرېږدي ښه که دې دواړه به مې د دې کور نه شړلې دا کور ما پسې لیکلي دي تیار غم دی زما مردکي یار پسې مې د ښځو پروګرامونه داسې نه پوره کېږي زه مردکي را پیدا کوم اوس ګوره چې ستا نه پیسې را پیدا کوم زه ستم بیا بچې د تربیې بنیاد وباسي ویم دې چې کوم دی ښځو ته ما یادي چې اخلاقانې را باندې مردکې کوي مو ته ما یادي ویم یاره اسلمیا ویم داسې کار دی زما نوم مردکې دی مردکې زه چې څومره په ځمکه دنګ یم دومره فخر یم پوهېږو که نه چې ستا به زه غوږونه وباسم او
او هغه رواندا ته چې کوم دی دیما ما یادي پوډري ولاګانې په خپلو کې او بیا ورته ما یادې صبر وکړه جامې مالې کړې وې جامې دله نه ماتوم ویم تا پسې ګرځېدم راځه نن د باندې ډېر ظالم چانسونه وم ویم مخکې سیټ کې کښېنه راځه پیرانې ماتې نه کړې کښېنه ماڼه پیرانې ماتې نه کړې اوس پرې پته لګي راځه بچې اوس پرې د ملکونو دې پناه کوم غم مه کوه دومره ډوډۍ برابادوم چې پر سپېمو به یې دله روباسم داسې کار دا پوره چانس دی راځه په دې اوس زه پوره کارنامې کوم او ډوډۍ به ترې وخورو دا څه کار دی دا سړی ما ته سم سړی خور ښکاري د ظالم بچیا سړی خور یې پرېږده وایم په دې له پوره چانسونه وام د غلاګانو دپاره جوړ دی راځه ډوډۍ به وخورو که نه راځه بچې زه راباندې ډوډۍ خورم به جاړه زما کوچې بچې دي راپاسه راځه راځه راباندې ډوډۍ خورم ښه زما کوچې بچې چپ راځه ما پخې کړ څوک پخېږه راځه اوس کار جوړ شو راځه چپ داسې کار وکړه بچې ډوډۍ راباندې زه خورم دا زموږ خپل ځای دی هغه مخامخ سبزیانې دي اینې که نه نظر خو دې لګي که نه ورشه دغه نه دوه شاپر راول زموږ خپل کور دی پردی نه دی او راځه به راباندې ډوډۍ خورم بچې چې درې ته راوالې نو ښه نه درې ته راوالې ځه اوس یې تماشه کوه دا جوړ غلاګانو لري او زناور د زناور ډوډۍ په خورار څه بدله صحیح ده راواله همدقه دي راواله درې شاپرې ته راواله اوس کار وشو غم مه کوه شابه بچې دینه شاپرې چا یوړې یوې داسې شتورې دي اللهم پناه پېښې وي ته خدای دې خیر کړي زه به تاسو پټ کښېنم او دا غل به زه ګیروم انشاءالله که خیر وي بنیاد وباسه وایم ته روغ او لیونی نه پېژنې ولاګانو پسې لګې څه کار رالولو دې خو باسه پرېږدم د دوی نه د موقع نه پیدا وي ستا دماغ خراب دي ته ورځې چې زه تا چېرته ورلېږم نه ما په چا ډبې سو ویوي ما په چا ډبې وایم پرېږده چانسونه دله وایم چانسونه خو اوس ته خدای پاک هغه پلار دې زر راوله خو دونه وخت تېر کړه خدای نېکبخته بې بنیاد را به شي سره پلار پټې یاري اوس په دې ساته راځي نامېتي او دا مردکي تي د غلاګانې په تاسو بدي موضوع باندې تاسو کوئ په چا باندې بدي موضوع باندې خدای شته کوم موږ ته ویل خو په خپله به درغلي او راغلی موږ ته څه پته چا ویلي وو اسلاميه منګه خو دمې سره موږ کو څنګه دمې سره دا لاره دا ته خو نه او بیا اوس روانو په خدای باور کوي نو تبلیغ ته دا لاره هغوی خورې وه چې غلاګانې کوې موږ خو نه کړه خو په دې په خپله دی او سړي خور دی راځي چې تاسو یادوي څوک دماغ خراب دي څنګه دماغ خراب دي